الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مرګرو السلام علیکم. په پیج نمبر 100 باندې با میګنیټ چې د مغناطیس د چې دا به ډیسکس کوو. صحیح ده. مغناطیس چې دا به تاسو پیژنئ چې مغناطیس څه ته وایي یا مغناطیس چې دی دا څه شی دی. صحیح ده. دلته کې وګورئ وایي have you ever seen a piece of metal which has the ability to attract some materials. وایي آیا تاسو چېرته لیدلی دی د وسپنې یو ټوکړه تاسو چېرته لیدلی ده په کوم کې چې دا صلاحیت په کوم کې چې دا اهلیت. صحیح ده چې هغه سیزونه چې دي بعضی سیزونه چې دي هغه د ځان طرف ته راکاږي. وی کال اټ ا میګنیټ دې ته موږ وایو مغناطیس. وایي تاسو چېرته د وسپنې یو ټوکړه لیدلی ده په کوم کې چې دا بعضی سیزونو د راښکودلو صلاحیت. صحیح ده. هغه یو داسې صلاحیت لري چې نور سیزونه چې دي هغه ځان ته اټریکټ کوي ځان طرف ته راکاږي. نو دغه سیز ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو مغناطیس. Which materials are attracted by a magnet. خو اوس مغناطیس چې دی کوم سیزونه د ځان طرف ته راکاږي. Let us explore by an experiment. نو راځئ چې دا ایکسپلور کو په یو تجربه باندې د یو تجربې په مدد سره موږ دا ایکسپلور کو. صحیح دا وګورو چې مغناطیس چې دی کوم سیزونه چې دی هغه د ځان طرف ته راکاږي. صحیح ده. دلته کې magnetic and non magnetic materials مغناطیسي او غیر مغناطیسي مواد. اکټیویټي 7.7 سرګرمی 7.7 چې د کې تاسو ګورئ په دې کې وایي نمبر 1 وایي place some objects of different materials such as pencil, rubber, steel pens, copper wire, iron nails, steel clips, stone etc on the table. تاسو بعضی سیزونه چې دا راواخلئ د مختلفو موادو لکه مثال په تور پنسل شو، ربړ شو، د سټیلو دا پنس شو. صحیح ده. کاپر وایر شو د کاپرو تار، او د وسپنې میخونه شو، د سټیل کلیپس شو. صحیح ده. ګټه شو وغیره په میز باندې دا سیزونه چې دی نو دا کېدی. صحیح ده. بیا په 2 نمبر کې وایي bring a strong magnet near these things turn by turn. اوس په نمبر باندې تاسو یو مضبوط مغناطیس چې دی یو چاق مغناطیس چې دی دا راواخلئ او دې سیزونو ته نمبر په نمبر باندې نږدې راوړئ. صحیح ده. if the magnet attracts them and observe if the magnet attracts them. او دا مشاهده وکړئ که چېرې مغناطیس په دې سیزونو کې کم یو سیز چې دی نو هغه ځان طرف ته راکاږي. صحیح ده. اټریکټ کوي. بیا نمبر 3 write down the names of things which are attracted by the magnet. د هغه سیزونو نمونه چې دی دا د ځان سره ولیکئ کم سیزونه چې مغناطیس څه کوي مغناطیس د ځان طرف ته راکاږي. write separately those which are not attracted by the magnet. او هغه سیزونه جدا ولیکئ کم سیزونه چې مغناطیس د ځان طرف ته نه راکاږي. صحیح ده. بیا دلته کې لاندې وګورئ materials which are attracted by the magnet are called magnetic materials. هغه سیزونه کم چې د مغناطیس ځان ته راکاږي مطلب تاسو ورته مغناطیس نږدې کوئ او د مغناطیس ځان ته راکاږي نو دغه سیزونه چې دي دې ته موږ magnetic materials وایو. دې ته موږ مغناطیسي مواد وایو. These materials include things made up of iron. او دا سیزونه چې دي په دې کې شامل دي هغه سیزونه کم چې د وسپنې نه جوړي. صحیح ده. نکل اینڈ کوبالټ. نکل یا کوبالټ فور ایگزامپل مثال په تور باندې سټیل پنس د سټیلو دا پینونه چې دي دا به د مغناطیس ځان طرف ته راکاږي. آیرن نیلز یا د وسپنې دا میخونه. کوینز میډ اپ اف نکل اینڈ کوبالټ etc. او هغه سکې کم چې د نکل او کوبالټ وغیره نه جوړي دا به د مغناطیس څخه ځان طرف ته راکاږي. صحیح ده. بیا دی وی materials which are not attracted by the magnet. هغه سیزونه کم چې د مغناطیس د ځان طرف ته نه راکاږي are called non magnetic materials. ان هغه ته موږ non magnetic materials چې دا وایو. صحیح ده. The examples of non magnetic materials are copper, wood, plastic, rubber, glass etc. او داغي مثالونه کم چې non magnetic دي داغي مثالونه د هغه موادو مثالونه چې دي هغه د کاپر، لرګي، پلاستیک، ربړ او شیشه وغیره. دا سیزونه چې د مغناطیس ځان ته نه راکاږي. صحیح ده. only بیا دلته کې وګورئ وای do you know آیا تاسو ته پته شته only magnetic materials can be magnetized to make magnets. صرف مغناطیسي مواد چې دي دا منګه د سټیم د پاره منګه اریزي دا میګنیټایز کولای شو. مطلب دا داسې کولای شو په دې مغناطیس باندې چې یاره دام د څه وخت لپاره نور سیزونه نور میګنیټک مټیریلز چې دی نه هغه ځان ته راکاږي. صحیح ده. ښه بیا په
پیج نمبر 101 باندې تاسو ګورئ. دلته کې وګورئ انټرسټینګ انفارمیشن کې دلچسپ معلومات وای. اوور 2000 years ago تقریبا 2000 سال پہلے تقریبا 2000 کال مخکې گریکس ډیسکور راک یونانیانو دریافت کړو یو چټانی دریافت کړو لوډ سټون چې دا غي نومو لوډ سټون which could attract things containing iron کم چې د ځان طرف ته به داسې سيزونه راخودلې شو کم چې په وسپنه باندې مشتملو مطلب کم سيزونه چې د وسپنې نه جوړو په وسپنه باندې مشتملو د ګډ پاغه د ځان طرف ته راخودې شو مطلب ځان طرف ته به راخودو. it is a natural magnet دا یو قدرتی مغناطیس دی. صحیح ده. خاوز دلته کې دا مختلف مغناطیسونه دي. دا یو شیپ میګنیټ دی. صحیح ده. یو شیپ جوړی داسې دته یو میګنیټ وای او دا چې دا بار میګنیټ دی. صحیح ده. دته رینګ میګنیټ وای او دا د ډیسک میګنیټ. دا ټول چې دي دا د مغناطیسونو هغه مختلف شیپس دي په مختلفو شکلونو کې چې مغناطیسونه تم اویلیبل دي ناغه داسي. صحیح ده. بیا پر روان کې به ان شاء الله بیا پراپرټیز اف میګنیټ چې دا به وایو دا به ډیسکس کوو. صحیح ده. او په دې کې دغه میګنیټس کم میګنیټک مټیریلز یا نان میګنیټک مټیریلز هغه سيزونه چې مغناطیس ځان طرف ته راګيري ځان طرف ته راکاږي او کم سيزونه چې ځان طرف ته نه راکاږي نو کم سيزونه چې ځان طرف ته راکاږي هغه ته موږ میګنیټک مټیریلز وایو او کم سيزونه چې مغناطیس ته ځان طرف ته نه راکاږي هغه ته موږ نان میګنیټک مټیریلز وایو. صحیح ده. یو میګنیټک دی او یو نان میګنیټک دی. نو پلاستیک شو شیشه شو یا نور داسې سيزونه کم چې مغناطیس د ځان طرف ته نه راکاږي نه راکینچ کوي نو دغه ته مونږه نان میګنیټک مټیریلز وایو. کم چې راکاږي هغه ته مونږ میګنیټک مټیریلز وایو. اردو کې ورته مونږ مغناطیسي مواد یا غیر مغناطیسي مواد چې دا ورته مونږ وایو. صحیح ده. نو ها په دې کې بیا دا نیکل کوبالت وغیرہ دا سيزونه راغلي دا مختلف میټلز دي مختلف داتونه دي د وسپنو قسمونه دي. صحیح ده. نو دا چې دي دا ټول راځي په میګنیټک مټیریلز کې. صحیح ده. پر روانو ویډیو کې به ان شاء الله بیا پراپرټیز اف ا میګنیټ چې دا به وایو. در روانو ویډیو پورې تاسو سپارم په الله د الله په امان.